السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. مخکې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه ایشیا کپ په هکله باندې یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم او بل طرف ته د افغانستان دغه شروریزه لوبډله مخیمه کوم به چې زیمبابوې سره دغه درې شروریزې لوبې چې کومې ترسره کیدونکې دي دغه کې به لوبیږي. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې سبا یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې دغه د ساوت افریقا او د پاکستان اولنۍ شروریزه لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه به زه تاسو ته ووایم چې 5:30 بجې ماښام ټایم کې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او کوم ملګري چې دلچسپي لري کولی شي دغه لوبه په ټرین سپورټ باندې لایو وکتلی شي او په ټي وي سپورټ باندې تاسو دغه لوبه لایو کتلی شئ. او په دغه لوبډله کې به زه تاسو ته ووایم چې د ساوت افریقا دغه ټیم که موږ وګورو 8-9 ځوانانو ته دوی موقع ورکړې ده. یعنې نن سبا که موږ وګورو ټول ټیمونه دغه ځوان لوبغاړو باندې کار کوي ځکه دوی پوهیږي چې همدغه ځوانان د آینده کې به د موږ ټیمونو لپاره لوبې ترسره کوي. او بل طرف ته که موږ د افغانستان ټیم وګورو دوی زیاتره همدغه پخواني زاړه لوبغاړي بار بار ټیم ته راولي. نو همدغه صحیح وخت ده چې افغانستان هم سختې فیصلې واخلي او دغه زاړه لوبغاړي دا بیکاره لوبغاړي زر تر زره د افغانستان ملي ټیم نه رخصت کړي. د نه علاوه به زه تاسو ته د آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم. آی پی ایل کې د کنګز 11 پنجاب ټیم چې کوم ده کوم کې سپریټیزنټ د دغه ټیم مالکه ده هغوی دغه فیصله کړې ده چې موږ به دغه کال 2021 کې چې کوم آی پی ایل ترسره کیږي په دغه کې به خپل نوم هم بدل کړو او دغه لوګو چې کوم ده دغه نشان چې کوم ده دغه به هم تبدیل کړو ځکه که موږ وګورو دغه نوم باندې دوی دغسې فکر کوي چې دغه نوم د موږ لپاره منوس ده او دغه لوګو منوسه ده ځکه موږ ډېرو آی پی ایلونو کې ډېرې زیاتې خرچې به هم کولې خو موږ هغسې لاسته راوړنې نه دی لرلې. خو دغه کال ته یې دغه فیصله کړې ده چې د کنګز 11 پنجاب ټیم نوم به هم بدلیږي او دغه لوګو به هم بدلیږي. د نه علاوه به زه تاسو ته د ایشیا کپ په هکله باندې یو ډېر زبردسته خبر درکړم. ایشیا کپ چې هغه څو هفتې مخکې هندوستان دغه خبر خپور کړی او چې موږ دغه کال کې ایشیا کپ یعنې نه ترسره کوو. دوی وایي په دغه وخت کې موږ ساوت افریقا سره لوبیږو او نیوزیلینډ سره لوبیږو. خو هغه څو ورځې مخکې هندوستان خپلې لوبې اعلان کړې دي چې په دغه کې ایشیا کپ هم اعلان کړی ده. یعنې دوی دغه وایي چې ایشیا کپ کې به موږ دغه جون جولای میاشتې کې به ایشیا کپ ترسره کیږي چې دغه به سریلانکا کې ترسره کیږي. دغه اعلان کړی ده که دوی چیرته په ایشیا کپ کې لوبې نه ترسره کوله نو دغه ایشیا کپ خپل دغه لوبو کې بیا نه شاملو. او بل طرف ته به زه تاسو ته وایم که چیرته هندوستان دغه ټیسټ چمپینشپ ورته ویلل کیږي دغه جون جولای میاشتې کې ترسره کیږي. که چیرته دغه ته هندوستان کوالیفای ونه سو یعنې بیا دغه ایشیا کپ کې دوی 100% کې لوبیږي او که چیرته دغه ټیسټ چمپینشپ ته دوی کوالیفای وکړه نو بیا ایشیا کپ چې کوم د لږ به مخکې سي یا به لږ وروسته سي نو ایشیا کپ به که خیر اتمن په همدغه کال کې ترسره کیږي او په دغه کې به افغانستان په شمول باندې هندوستان بنگلاديش سریلانکا دغه مضبوطه ټیمونه یو بل ټیم به افیلیټ ټیم نه راوځي لکه دوبۍ عمان نیپال دغسې به یو ټیم راوځي او دغه به دغه کال ته په سریلانکا کې که خیري ترسره کیږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان ممکنه 15 لوبغاړي معلوم شوي دي کوم به دغه زیمبابوې سره 3 شروریزو لوبه کې لوبې ترسره کړي. دغه لوبډله که موږ وګورو زیاتره د افغانستان جرنالستانو لخوا نه اعلان شوې ده چې په دغه کې د افغانستان رحمان الله ګربز ده، حضرت الله زازی ده، عثمان غنی ده، کریم جنت ده، درویش رسولی ده، اصغر افغان ده، نجیب زدران ده، محمد نبی ده، ګلبدین نایب ده، عظمت الله عمرزی ده، نوین الحق ده، رشید خان ده، مجیب زدران ده، د نه علاوه شرف الدین اشرف ده او یمین احمدزی ده او فضل حق ده. دغه لوبغاړي چې کوم دي یعنې وایم دغه به دغه شروریزه سکواډ کې شاملیږي او زه به تاسو ته وایم چې راتلونکې هفته کې به د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هم د افغانستان لوبډله اعلان سي. نو که موږ وګورو په دغه لوبډله کې بیا رحمت شاه، حشمت الله شهیدي، شهزاد محمدي، سمیع الله شینواری دغسې لوبغاړو ته ورکې موقع نه ده ورکړل سوې.